ژوند دې څنګه تېرېږي وایي جانه؟ ژوند خو مې الحمدلله ډېر ښکلی تېرېږي، ډېر ښکلی. او بس دعا ده را سره، د هر چا دعا ده را سره، که ګاونډي دی، که مشر دی، که کشر دی، نور څه نشته. هېڅ هم نور خالي یم بلکل. دننه چې کوم زه یم نو زه په هېڅ هم نه پوهېږم، خو دا زما سره دعا ده. زما سره به د خلکو چې کومه مینه ده که نه، نو دعا اخیستل چې دي دا، او دعا اخیستل په زور نه کېږي، دا د زړه نه دعا اخیستل پکار دي. بل خپل زړه داسې ساتل پکار دي چې او خپل زړه به داسې ساتئ چې د هر انسان به خیال ساتئ، او هر انسان به ځان په شان ګڼئ، که هغه هر څوک دی. د هر چا سوچونه فکرونه جدا جدا دي. که ستا او زما فکر یو وي که نه، نو بیا به دنیا سمه وي، بیا به یې سم نه وي. ژوند مې ډېر ښکلی دی ګله، ډېر ښکلی. ډېره مننه، ډېره مننه. بل دویم تپوس دا دی چې ویجانه، دا ته خو په خپل هم چې کوم دی نو لکه شوق کې که نه، نو فنکار دی چې کوم دی، په فنکارانو کې د فنکار څوک دی ډېر زیات متاثره چا نه؟ یاره داسې ډېر هنرمندان شته، خو متاثره چې کوم دی دا خو زموږ چې کوم لومبی خو هارون باچا دی چې هغه یو مشر دی زموږ د دې شوقیانه ولکانو غونډ استاز دی، هغه مونږ یې اورو. دویم نمبر به هغه پسې بیا زموږ پښتو له چې کوم کار ډېر چا کړی دی، په اورېدو به م وایو خو په کار به وایو. نو کرن لاله ډېر غټ کار کړی، ډېر غټ کار. نو اورم هر یو اورم، په دې کشرانو کې م اورم، ټول چې کوم زما همزولتیا کې راځي دا هم ښه دي. خو دغه ده چې حشمت سهار مې ډېر خوښ دی، د هغه د غزل نه متاثر یم. د غزل نه چې کوم سندره یا دا خبره به ستا په مینو یا بده لګي یا به ښه لګي، خو چې کوم د جینۍ سندرې زه هغه نه اورم، او زه فین یم د هغه حشمت سهار هم فین یم. او چې غزلې چې ښه څیز وي څوک هر څوک اورم، او واخر خپل ځان ډېر کم کوزه اورم، خپل اواز راباندې ښه نه لګي. بس دا پته نه لګي د مینهوالو مینه ده زما سره، زه بار بار دغه خبره کوم که نه. مننه کامرانه، ډېره مننه. بیجانه یو بل لنډ سوال ډېر دی نه دغه کوو، لکه دا تپوس په نه وکړم چې زده کړه دې چې کوم دی نو چا نه کړې، لکه رباب په دې غږو د هغې نه پس چې کوم دی نو اوس الحمدلله باجه چې کوم دی نو لکه ډېره ښه غږې که نه، اواز او داسې نور څه دغه که نه، زده کړه چې کوم دی چا نه دی کړی هسې لکه زده کړه مې هم د هر هنرمند نه کړې، خو لومبې لومبې زده کړه چې کومه ده نو دا د ماشوموالي خبرې دي چې ماماګانو کور ډېر خوږي، او زما په درګاه کې ماماګان دي، زه به د ماماګانو کره ډېر وم. او هلته به یو هلک کېناستو، د هغه امیرزیب نوم او مطرب یې تخلص دی، اوس هم شته، او لږ غونته بیمار دی، الله دې روغ کړي. سعودي عرب کې سالې ځلې تېرې کړې. هغه به رباب غږو، ستار به یې غږو، بیا د ستار نه به هغه رباب غږو، هغه ته به مونږ واړه واړه مونږ به ورته پټ شوي وو. بیا چې کله انسان ورو نو هغه خواله مونږ ورغلو. ما لومبې شعر لیکلی، ما ورته ما یو شعر لیکلی، ناست یم یوازې زما دغه زندګي ده، ای ملګرو دا زما د یاره جدایي ده. او ساده ساده غونډه کې نه الفاظ راغی ریبار شعرونه خو رانه هېر دي لږ غونډه کې، خو دغه شعر مې لیکلی، ما ورته چې دا او ترنم مې هم وله خپل ورکو، ناست یم یوازې زما دغه زندګي ده، ای ملګرو دا زما د یاره جدایي ده. که نه نو هسې بلال دا زما ډېر خراب کور یار مینهوالو د مننه یې وي، مننه. نو دغه ده چې خپل دا الله ورکوي. سهیل صاحب وایي په انسان کې اراماده شته، دا خبره تاسو ما مخکې هم کړې وه. او زیات مشران لاباسین صاحب ډېر زیات اورم، هغه زموږ ډېر یو پوهه سړی دی، ډېر تکړه. نو هغوی دا خبره کوي چې په انسان کې هره ماده شته، بس قدرت ما کې سور راوستی دی. زه د سور خبره راته کوم په دې باندې، تاسو خو به پرې مو پوهېږئ ولې نه چې موسیقي اورئ، خو موسیقي ډېره مخکې پیدا ده، یا مخکې مشران وایي چې مخکې پیدا ده، یا زه هغه خبرې مبرې هم ځان له خبرې دي، او مشرانو خبرې دي هغه رښتیا دي، او مشرانو عموماً رښتیا ویلي. خو په ما کې موسیقي د بچپن نه ده،
دا مال الله راکړی. دغه یو استاد لرم، نور هارون نرمن ته استاد وایم چې کم یو څومره مو نرمندان دي، که هغه زمانه لکه مطلب دا دی کشران دي او که هغه زمانه مشران دي، خو په فن کې زمانه هر یو مشر دی. فن زما شوق دی، مال الله راکړي. داسې یو وخت راشي چې یعنې په زما کې هغه د شعر او یا د ترنم یا د داسې څیز راشي چې هغه زه ووایم او خلک یې خوښ کړي. یو شعر ښه خوښوم، ښکلی شعر چې هغه خوښوم. او نور څه تپوسونه کوي یار؟ یو تپوس تر اخري کوم ډېر دی نه ایساروم. انور خان تنها چې کوم دی ستا چې کوم دی راته زوی مو یار دی مو دوست دی مو ورسه دی مو هسې د هغه د مرګ نه پس تا ته څه کمي محسوسېږي یا چې کوم دی نو لکه مطلب دا چې لکه څه محسوسوې د هغه د مرګ نه؟ ډېر څه، ډېر داسې څه چې هغه به اکثر نو انور خان تنها هر انسان بس زړه خوږېږي، یا ګاونډي یا ملګری، دا خو په ده پسې خو ټول عمر لکه مطلب داري سړی خپوي. خو زه اکثر داسې حادثې وینم چې په هغه حادثې زما د ژوند نه اړوځي نه، اړو د ذهن نه مې وځي نه هغه حادثې مله بار بار مخې ته راځي چې کاش داسې نه وی شوې، داسې نه وی شوې، داسې نه. خو د خدای کارونه ټول د خیر دی، بنده له ښایي چې پې شکر وباسي.